توجه به پکاري په دې چې اوس محفل بالکل سنجیده اړخ ته لاړ. زمونږ د نظم د بابا دپاره یو نظم وړاندې کوي زمونږ ګران ملګری ښاغلی حسین احمد صادق صاحب. دعایي تفاس دی چې راشي ورته. بسم الله الرحمن الرحیم. د حسن انتها د مینې زور د محمد صلی الله علیه وسلم. د زړونو په دنیا باندې راخور د محمد. صادق دا مقام د بل انسان په نصیب چرتا. ته ګوره لور په لور او کور په کور د محمد. په سټیج ناستو عزتمندو مشرانو د پښتو ژبې ادب استادانو د قلم قبیلې ملګرو او د تولاندې د دې پښتون کلي ښاغلو پښتنو ما ته په خټک بابا باندې ښاغلي ډاکټر یاسین اقبال ویلي وو چې نظم ولیکه. ما په خپل هم زړه غوښتل د ډېر وخت نه چې زه په ښاغلي خټک بابا باندې نظم ولیکمه. دا خوندوره غونډه د هغې باعث شوه. ښاغلی اجمل خټک بابا په خپل ذات کې یو ادبستان هم دی، سیاسي رهبر هم دی او قامي مشر هم. د هغې د ژوند په مختلفو اړخونو باندې که سړی لیکل کوي نو د هغې دپاره کتابونه پکار وي. مخکې تاسو تجربه وشوه د حسي صاحب د مقالې نه، خو بهرحال ما خپل کوشش کړی دی او یو مختصر غوندې مختصر نظم دی هغه ستاسو په خدمت کې وړاندې کومه. ښاغلي اجمل خټک ته پیرزوینې چې قام ته نظر وکم ستا مقام ته نظر وکم، د خپل نیمګړي فکر ود کې بام ته نظر وکم، ستا قد او ستا قامت لکه علم راته ښکاره شي، ستا قد او ستا قامت لکه علم راته ښکاره شي، عظمت دې په عالم کې مسلم راته ښکاره شي. منم چې نه خوشحال نه حمید نه شیدای، خدا جمال دې بس دی چې اجمل د پښتونخوا یې. منم چې نه خوشحال نه حمید نه شیدای، خدا جمال دې بس دی چې اجمل د پښتونخوا یې. غزل چې دې د زړه په نو لخته که نه غزل شو، غزل چې دې د زړه په نو لخته که نه غزل شو، د زیار او د کړاو د هلو ځلو سره ټل شو. په نظم کې جدت او په جدت کې غورځنګونه، په نظم کې جدت او په جدت کې غورځنګونه، شعور د نزاکت دې هم را تیر کله ژوندونه. تیره تیره ازغوله چې دې وینه د زړه ورکړه، تیره تیره ازغوله چې دې وینه د زړه ورکړه، په ډکه خوله دعا درته د ګل د زړه پرهر کړه. تیره تیره ازغوله چې دې وینه د زړه ورکړه، په ډکه خوله دعا درته د ګل د زړه پرهر کړه. بې حسه چاپېرچل کې یوه چغه د غیرت شوې، بې حسه چاپېرچل کې یوه چغه د غیرت شوې، په خپله یو تحریک شوې محرک شوې حرکت شوې. ګلونه تکلونه د جذبو کې را ژوندي کړه، ګلونه تکلونه د جذبو کې را ژوندي کړه. یاران دې د منزل په لور مزل کې ګړندي کړه، په مخکې مخکې لاړې خو پړاو درنه هېر نه شو، د خپلې پښتونخوا د لمر پیتاو درنه هېر نه شو. نشې او تماشې دې د پښتو له نشې زار کړي، شوملې دې را په زړه د شرابونو په دیار کړي. شاعر زړه ته دیوال شوې د کوه قاف په خاپیرو کې، شاعر زړه ته دیوال شوې د کوه قاف په خاپیرو کې. تا یاد شین خالی کړه د یورپ په رنګینو کې، په هر حال کې شاعر زړه ته دیوال شوې د کوه قاف په خاپیرو کې. تا یاد شین خالی کړه د یورپ په رنګینو کې، په هر حال کې ساده باده شډل بدل پښتوني، په هر حال کې ساده باده شډل بدل پښتوني.
له خپلې خاورې نه ځي او که لاړ شي نو راستونې ادب دې هم پښتون کو صحافت دې هم پښتون کو ادب دې هم پښتون کو صحافت دې هم پښتون کو پښتو دې پښتنه کړه سیاست دې هم پښتون کو ادب دې هم پښتون کو صحافت دې هم پښتون کو پښتو دې پښتنه کړه سیاست دې هم پښتون کو زندان دې هم پوره استقامت ته سلام وکړو زندان دې هم پوره استقامت ته سلام وکړو تعزیر په دولاسي ستا عظمت ته سلام وکړو بیرویه بیریا لکه آیین درون نظري بیرویه بیریا لکه آیین درون نظري د فقر استغنا په بام ولاړې قلندرې د ځان او د جانان چې ستا سره کم تصور دی انځور پکې یو ته یو پښتون د لر او بر دی ته هم په ډېرو ګران یې که په تا باندې ډېر ګران دي ډاکټر یاسین اقبال غوندې بلها دې مینان دي ته څه او څه نه دا زمانه تپوس وکړه ته څه او څه نه دا زمانه تپوس وکړه خټکه بابا جان د دنیا نه تپوس وکړه رښتیا خبره دا ده چې اتل د پښتنو وي رښتیا خبره دا ده چې اتل د پښتنو وي په خپل لوړ مقام لري چې خپل د پښتنو وي